नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई, सलासन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़्लुहुन्न हज़्लुन हत्ता अन-निकाह वत-तलाक़ व-रजअ। रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई, द्री चीज़ونه داسې دي چې د هغې رښتیا او ټوکې ټوکې دي. یعنې مقصد دا که رښتیا باندې دا خبره وکړه هم صحیح ده او که ټوکو کې وکړه هم صحیح ده. پای کې یو نکاح یو هلک او جنۍ په ټوکو کې وایي یو بل ته چې جنۍ ورته وایي ما قبوله کړه او دی ورته څه وایي ما قبوله کړه. نو که دا په ټوکو کې دا الفاظ ویلي دا نکاح او دغه رنګې تذکره د طلاق شو. ښځه او خاوند لګیا دي ټوکو ته کار او خاوند ورته ما طلاق ورکړی دی، ټوکو دا طلاق شوي وي. او دغه رنګې مسله د رجوع رجعت دې ته وایي چې یو سړی راولګي ښځې ته یو طلاق ورکړي، طلاق یې رجعي کړه. صفحه یې ورته وایي تا ته مې طلاق ورکړی، دې ته طلاق یې رجعي وایي. نو طلاق خو شوي دي یو طلاق، خو لیکن او سړي ځان کلک کړی دی چې زه رجوع نه کوم. دا ښځه راولم نه خو ټوکو کې یې چې بس هغه ښځه راولي، هغه ښځه راولي، بس کور ته راولي، دی بیا وروسته وایي ما ټوکې کړي، ټوکې مو کړي نشته، نه بس رجوع شوې ده. لہذا دا ټیک ټاک باندې چې لا یو باندې کوم هلکان او جنکۍ دی لګیا دي یو بل سره خبرې کوي، پښتانه دي ښځه نشي او جنۍ ورته د دې طرف نه دا وایي ما قبوله کړه. لہذا زمونږ ستاسو نوجوان د پکار دی چې د دین او د اسلام نه ځان خبر کړي، کم از کم د علماو سره دومره ناسته وکړي چې د نکاح او د طلاق کوم مسایل دي چې د هغې نه ځان خبر کړي. طلاق او د نکاح چې کوم مسایل دي د هغې نه ځان خبر کړي. ډېر کله ته داسې وشي نوجوان راولګي جذبه کې راشي او ښځې ته وایي درې طلاقه مې درکړي، څو طلاقه مې درکړي. نو کار کوونکي بیا دی په دې باندې علماو پسې ګرځي. نو زموږ د احنافو علمای دیوبند مسلک دا ده چې انسان په یو مجلس کې درې طلاقه ورکړي، دا درې دي. اصول درې طلاقه دي، په دې کې بیا ګنجایش نشته چې بیا ګرځي دی په دې د یو ځای نه بل ځای ته کار کوي. لهذا درخواست دغه ده چې زموږ ستاسو نوجوان نسل د دین نه ځان خبر کړي او چې کوم د بې حیایي څیزونه دي د هغې نه ځان وساتي. دا اوس څه بلا څیزونه دي، څه بلا څیزونه دي چې هغې کې د بې حیایي نه علاوه بل څه نشته. او بیا خاص کر نوجوانانو ته دغه درخواست د ټیک ټاک شو دا نور رقمي څیزې سره کم از کم د دې د استعمال نه ځان وساتي. فایده یې خو نشته دی، نقصان یې ډېر دی. فایده یې نشته دی، نقصان یې ډېر دی. او دغه چې کوم د الله یو باندې لګیا هلک او جنۍ د یو بل سره ګڼټو باندې خبرې کوي، نو د هغې مقصد صرف ارمي وي چې مونږ ته څه پیسې میلاو شي. خو په ټوکو ټوکو کې دومره مخکې لاړ شي چې بس وایي قبوله مې کړه، قبوله کړې. دا مخکې زمانه کې یو شاعر پخوا به د شعر شاعرۍ دا مجلس ته کېږي، مجلس یاد او دغه شان مجالس چې هغې ډنګ کړو. په هغه مجلس کې یو واقع راپېښ شو او واقع دا وه چې هلک او جنۍ د هغې شعر او شاعري کوي او په ټوکو ټوکو کې شعر او شاعرۍ کوي. دې ته ورسېدل چې شاعر ورته وایي ما قبوله کړې او ښځه ورته وایي ما قبوله کړم. دا الفاظ یې وایي شعر او شاعرۍ. نو د هغه ټایم چې کوم علمای کرام دي هغې ته مسله راغله چې څو ټولو علمای کرامو دا فتوا ورکړې د نکاح شته. دا نکاح وایي اگر چې دی په ټوکو کې وي، اگر چې دی شعر او شاعرۍ کې وي، چې موږ تاسو د دین او د اسلام نه ځان خبر او د دین او د اسلام نه